السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. مثالونه هلو شپږم مثال دی. شپږم مثال په آزاد سقوط کې دی. ذهن ته به هم دا راشي چې آزاد سقوط خو نه دی ویلی، مثالونه دي کمالو. نو آزاد سقوط او مستقیم الخط حرکتونه یو شی دي، فقط او فقط د ایکس محور وای محور ته وخته او تعجیل د جاذبې تعجیل شوی، یعنی تعجیل تعجیل قیمت د 9.8 متر بر سکند مربع ځمکې طرف ته. جهت کوم طرف ته دی؟ ځمکې طرف ته. دلته زه علامه نه لیکم، مثبت او منفي. مثبت او منفي هغه وخت اخلي چې ته کله محورات وټاکې او بیا ووایې چې دغه طرف مثبت دی او دا طرف منفي دی. د مثال په ډول ایکس وای منفي ایکس منفي وای. کله چې دا محورات وټاکل دا اختیاري دي، ته دا منفي وای پورته هم لیکلی شي، دلته هم لیکلی شي، دې ته ایکس ویلی شي، دې ته وای ویلی شي، اختیار لري. خو قانوني په ریاضي کې موږ دا ډول وایو. کله چې دا محورات فرض کړه نو اوس پورته جهت مثبت شو او د جاذبې تعجیل ښکته طرف ته شو، نو دا اوس علامه منفي اخلي، یعنی ا مساوي کېږي منفي جی یا منفي 9.1 متر بر سکند مربع. دا قیمت دی د تعجیل. ایکس محور لاړو وای محور ته. نور د حرکت همغه درې معادلې دي. اولنۍ معادله V2 مساوي کېږي V1 جمع AT. V2 X Y V1 د Y محور H څه شو؟ منفي G یا منفي 9.1 9.1 متر بر سکند مربع. د اولنۍ معادله. دویمۍ معادله وه دلته ایکس مساوي کېږي V1 T جمع 1/2 AT مربع. ایکس ایکس انډکسونه دي. اوس دا محور وای شو، دلته وای، دا انډکس د وای محور شو، دا A منفي 9.1 شو، 9.1 متر بر سکند مربع. د دویمه معادله. درېیمه معادله څه وه؟ 2A دلته ایکس V2 مربع منفي V1 مربع و، دلته ایکس دلته وای شو، د A قیمت منفي جی شو ځکه ښکته طرف ته، او دای وای وای انډکس شو. د درېیمه معادله. نو د حرکت همغه درې معادلې دي. حرکت تعجیلي دی، تعجیل ثابت دی. مغه درې معادلې هم چې ثبوت کړي هغې نه استفاده کېږي. دغه سوال حلوو. د سوال د حلولو دپاره یو څو نقطې ډېرې ضرور دي. که هغې باندې تاسې پام ونه کړئ سوال کې بندېږئ. اول هغه نقطې نه وایم، سوال حلوم. آیا زه په سوال باندې قادر کېږم حلولی شم او که نه شم؟ که چېرته بند پاتې شم نو ذهن به م تاسې ډېر متوجه شئ، بیا به غلطي یا بېپامي نه کوئ. راځمه سوال وایي یوه سکه ده یا کوین د یوه لوړ برج یا د پیساب برج څخه راوغورځېده. تاسې یوه ثانیه وروسته سرعت او موقعیت پیدا کړئ. یو سوال. تاسې 2 ثانیې وروسته سرعت او موقعیت پیدا کړئ. 2 سوال. تاسې 3 ثانیې وروسته سرعت او موقعیت محاسبه کړئ. راځم د دغې وخت دپاره انټروال یې راکړی. دلته ټي مساوي کېږي 1 سکند. ټي معلوم دی 1 سکند یا ټي یا دلته ټي، دا انټروالونه دي د 0 نه تر ټي پورې. بلې څه شی راکړي؟ A راکړل شوی دی. A یا منفي جي یا منفي 9.1 متر بر سکند مربع. غوښتې څه دی؟ V2 د وای په محورې غوښتی او دلته وای غوښتی. دا دوه شیان غوښتي. زه اوس د کمې معادلې نه استفاده وکړم چې یا V2 وای پیدا کړم یا دلته وای. V2 د حرکت اولنۍ معادله ده. V2 وای نشته، مجهول.
وی یو وایي نشته مجهول تی راکړی نو یوه معادله دوه مجهوله شو نیشم حلوی دلته وایي ته راځمه په دې ځای کې خو دوه شته نه چې پیدا یې کړم په دې ځای کې وی دوه مجهول وی یو مجهول یوه معادله دوه مجهوله شو نیشم حلوی که چېرته وغواړم دلته وایي پیدا کړم نو دلته وایي دې ځای کې نشته دلته وایي شته وی یو وایي نشته مجهول دلته وایم نشته وی یو وایم نشته دوه مجهوله یوه معادله نیشم حلوی دلته وایي شته دلته راځم چې حلوی شم که نه وی دوه وایي نشته وی یو وایي نشته دې کې درې مجهوله شو نو زه د یوې معادلې نه مې استفاده نشم کولی ځینې محصل دې ځای کې بند پاتې شي نو دې په خاطر چې دلته بند پاتې نشي یا مجهولات در سره ډیر نشي تاسې باید خبرو ته یو دوه خبرو ته پام وکړئ اولنی خبر که چیرته حرکت د ایکس په محور وي نو که جسم د سکون نه حرکت پیل کړی و تاسې به وی یو اول ولیکئ چې متر بر سکند چې سکون هم ولیدو دا باید ولیکئ کله چې دا ولیکل تاسې بیا د یوې معادلې دوه مجهولاتو سره نه مخ کیږئ دویمه خبر که چیرې جسم یا موټر بریک نیولی وي چې دا بریک هم وکتو یا په دومره فاصله کې ودرېدو یا دومره وخت وروسته ودرېدو دا درېدا یا ودرېدل یا بریک نیول هم ولیده تاسې به مستقیما وي دوه مساوي کېږي 0 متر بر سکند ولیکئ کله چې دا ولیکل تاسې بیا د یوه معادله کې د دوو مجهولاتو سره نه مخ کېږئ په همدې ترتیب که چېرته آزاد سقوط وي دا نوټ کړئ در سره که چېرته حرکت د ایکس په محور وي یا آزاد سقوط وي یا مخ پورته پرتاب وي حرکت د وای په محور وي آزاد سقوط یا مخ پورته حرکت پورته دې خطا کړو یا د پاس نه دې راخوشی کړو نو که جسم آزادانه خوشی شوی وي دا مارکر دی چې زه خوشی کوم نو وی یو به مستقیما 0 متر بر سکند ورته ولیکئ د وای په محور دی که نه اوله نکته که دا ولیکئ تاسې د یوې معادله کې د دوو مجهولو سره نه مخ کیږئ دویم که چیرته جسم مخ پورته خوشی شوی گذار شوی وي دا خوشی کیږي نه که دا پرېږدي همداسې ځای په ځای به په ځمکه پروت وي ته به یې خطا کوې نو دلته وي یو لري اعظمي نقطه کې وي دوه صفر کیږي متر بر سکند نو که د اعظمي وخت د اعظمي نقطې وخت درته پیدا کړی یا درته وایي چې اعظمي نقطې وخت پیدا کړه یا درته وایي چې څومره لوړ به پورته لاړوي تاسې به اعظمي نقطې دپاره وي 2 صفر ولیکئ بیا د یوې معادلې دوو مجهولو سره نه مخ کیږئ مخکې تلی شئ نو دا څلور خبرې ډېرې اړینې وي اوس راځو دا جسم آزادانه خوشی شوی نو وي یو یې څنګه دی 0 دی دلته چې زه ځان ته ولیکم چې وي یو مساوي کېږي 0 متر بر سکند نور زه د مشکلاتو سره انشاءالله نه مخ کېږم راځم د سرعت پیدا کول لپاره وي 2 وای مساوي کېږي وي یو وای منفي جي ټي وي 2 وای پیدا کوم وي یو وایم شته دا هم تیار معلوم دی ټیم تیار معلوم دی نو وي 2 دا مساوي کېږي وي یو 0 متر بر سکند منفي 9.8 متر بر سکند مربع ټي څو دی 1 سکند دا به شي منفي 9.8 متر بر سکند
وی 2 د وای په محور. سرعت وکتوري کمیت دی او دغه منفي موږ ته څه وایي چې دا جسم د منفي وای پر لور روان دی، یعنې ځمکې ته روان دی. دا څه وایي د سرعت جهت د ځمکې په لور دی. اوس مبدا پورې اړه لري د کمې نقطې نه چې خوشی شوی که ته دا مبدا فرض کړې نو همدا قیمت یې شو ښکته دی دلته به وي، او که مبدا ځمکه فرض کړې نو بیا به د ځمکې نه د ارتفاع معلومه وي، د هغې ارتفاع نه به دا منفي کړي، ځواب به تا ته مثبت درکړي. 2 ثانیې وروسته یې سرعت پیدا کړی، 2 ثانیې وروسته. نو دویم سوال شو V2 مساوي کېږي V1 0 متر بر سیکنډ منفي GT، د جي قیمت دی 9.8 متر بر سیکنډ مربع T 2 سیکنډه. دا به شي 2 په 8 کې 14 2 په 9 کې 18 19 متر بر سیکنډ منفي. نو 2 ثانیې وروسته سرعت 19.8 متر بر سیکنډ کېږي. کوم طرف ته به روان وي؟ ځمکې ته به روان وي، ځکه منفي د منفي وای پر لور باندې علامه راته ښایي. دریم سوال 3 ثانیې وروسته. نو V2 مساوي کېږي V1 0 متر بر سیکنډ منفي GT د جي قیمت 9.8 متر بر سیکنډ مربع T 3 سیکنډ. دا به دې سره اختصار شي 3 په 8 کې 24 2 29 29 منفي 9.4 متر بر سیکنډ. سرعت که چیرې ځمکې ته نه وي رسېدلی، دا ټاور یا برج دومره لوړ وي چې ځمکې ته نه وي رسېدلی، نو 3 سیکنډه وروسته به سرعت 9.4 وي او جهت به یې منفي وي. دا منفي تعجیل منفي حرکت تعجیلي دی، یعنې سرعت ورو ورو زیاتېږي. 1 ثانیه وروسته 9.8 متر بر سیکنډ ځمکې پر لور، په 2 ثانیه وروسته 2 ثانیې وروسته 19.8 د ځمکې پر لور، یعنې 10 اضافه شوه. په 3 کې 29 بیا 10 اضافه شو تقریبا، ځکه تعجیل څو دی 9.8. دا که تقریبا 10 ونیسو نو هره ثانیه کې سرعت 10 متر بر سیکنډ څنګه کېږي؟ اضافه کېږي. راځو موقعیتونه یې پیدا کړئ. د موقعیت پیدا کول لپاره موږ مبدا باید وټاکو. اسانه خبره همدا ده چې د کوم ځای نه سکه راغورځول شوې همدا موقعیت وټاکو، ځکه د برج ارتفاع موږ ته نه ده معلومه چې دا 1000 متره جګ دی 1500 متره جګ دی یا سل. که هغه راته معلوم وی بیا موږ ځمکه مبدا فرض کولی شوه. نو ښه خبره دا ده مبدا م اختیاري ده چې د کوم ځای نه سکه خوشي کېږي همدغه ځای مبدا وټاکو. کله چې دغه مبدا وټاکله د دلتا وای پیدا کول لپاره د حرکت د دویم معادلې نه استفاده کوو. د اولې نیم شو، د درېمې نیم شو، خو په درېمه کې دغه V2 موږ پیدا کړی. که دلته غلط شوي و انسان خو تل د غلطۍ سره مخ نو دغه خود به خوده غلطیږي. نو د دې په خاطر موږ باید دویمې معادلې نه استفاده وکړو. دلته وای مساوي کېږي V1 T منفي 1/2 GT مربع. ځینې کتابونو کې د آزاد سقوط دپاره وای مساوي کېږي 1/2 GT مربع. هیڅ زده کولو ته اړتیا نشته، همدغه 3 معادلې ذهن کې ولرئ، هر سوال ورباندې انشاءالله حلیږي. دلتا وای مساوي کېږي V1 T منفي 1/2 GT مربع. V1 T دا 0 دی خپله ختمیږي، هر سوال کې دا ختمیږي. منفي 1/2 د جي قیمت 9.8 متر بر سیکنډ مربع T 1 سیکنډ، نو 1 سیکنډ مربع. دا به دې سره اختصار شي، دا به شي 4.9 منفي متره منفي 4.9 متره. دلتا وای تغیر مکان به څومره وي؟ منفي 9.4 متره. دا څه معنا راکوي؟ دا ځای موږ مبدا ټاکلی چې د کوم ځای نه سکه راغورځېدلې. اوس د منفي په طرف باندې 4.9 1 2 3 4 5 4.9 په دې ځای کې به دا قرار لري، یعنې ښکته معلومیږي. ځینې کتابو کې وایي جي ښکته طرف ته مثبت نیسم دا مثبت پرځوي، نه
جی منفي ونیسه هلته ځواب تا ته منفي درکوي او منفي تا ته وایي چې دا د کوم ځای نه راخوشي شوي د هغې نه ښکته قرار لري 2 ثانیې وروسته دلته وایي به مساوي شي منفي 1/2 جی ټي 9.8 متر بر سکند مربع ټي 2 چې مربع کې 4 سکند مربع دا به شي یو 2 2 2 2 پاتو کې 14 19 منفي 19 متره 2 ثانیې وروسته منفي دا وایي چې د کوم ځای مبدا تا ټاکلی مبدا هغه ځای و چې کوم ځای نه راخوشي شوي د هغې نه به 19.6 ښکته وي یعنې نقطه به دغه سکه به راغلې وي دلته تقریبا دریم مثال 3 ثانیې وروسته دلته وایي مساوي کېږي منفي 1/2 جی قیمت 9.8 متر بر سکند مربع ټي چې مربع کې 3 سکند مربع دا به دې سره اختصار شي دا به شي 4.9 9 په 9 کې 1 حاصل 9 په 4 کې 14 او 8 4 منفي معنا په 3 ثانیه کې وروسته به دا کمه مبدا چې تا ټاکلې 4.1 متر به ښکته وي نو علامو کې مې انشاءالله هېڅ مشکل نشته معادلو کې مې هېڅ مشکل نشته نور دې ته م اړتیا نشته چې د آزاد سقوط دپاره ځان ته فرمولونه زده کوئ د مخپورته پرتاب دپاره ځان ته فرمول زده کوئ د مایل پرتاب او د افقي پرتاب دپاره ځان ته فرمولونه زده کوئ نه ټول حرکتونه په همدغه 3 معادلو کې رانغښتي دي او انشاءالله کوشش به همدا وي چې د همدې 3 معادلو نه استفاده هېڅ فرمول زده کولو ته اړتیا نشته الله دې وکړي ورباندې پوه شوي وای